د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي پاکستان سره د مذاکراتو او یاد وزارت ډیپلوماسي انسټیټیوټ شپږمې دورې فراغت غونډې ته ویلي هیوادوال باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ حساسو مسایلو پر وړاندې غیر مسؤلانه چلند ونه کړي. نوموړي وایي پاکستان سره د چین ارومچي کې مذاکرات مثبت وو او باید له هغو څرګندونو ډډه شي چې هیواد ته په زیان وي. بیا وروستي مذاکرات د چین هیواد په منځګړیتوب په ارومچي کې ترسره سو. دا مذاکرات مثبت وو. د ما د افغانستان او د پاکستان سیاستمدارانو، علماء کرامو، استادانو، لیکوالانو، د میډیا فعالانو، د سوشل میډیا له فعالانو نه دا هیله ده چې دا مسایل د همسایګانو ترمنځ د دوه ګاونډیو اسلامي هیوادونو ترمنځ دا ډېر حساس دي. له دې سره باید غیر مسؤلانه چلند ونسي. ډېر مسؤلانه په شریعت برابر اخلاقی چلند وکړو. دې ته باید موږ تاسې ډېر متوجه یو. موږ له داسې یو مشکل سره مخامخ یو. موږ ځکه د ډیپلوماسي زده کړو ته ډېره ترجیح ورکوو چې موږ د خپل خلک په ګټو په تاوان ښه پوه سي. په همدې حال کې مولوي امیر خان متقي په دې غونډه کې وویل چې د جګړو او کړکېچونو یوازینۍ حل لاره ډیپلوماسي او خبرې اترې دي او په تیر کې هم د جګړو حل په ډیپلوماسي شوی او اوس هم د جګړې د خلاصون ښه لاره خبرې اترې دي. په افغانستان کې د کدرونو او د تعلیم کمی نه و، خو مشکل دا و چې یو استعدادونه د کمونیزم په مفکوره باندې تربیه سو. هم به د اسلام دښمنان سو او هم د وطن. هم یې له اسلام سره دښمني وکړه او هم یې وطن کنډواله کو. بیا به استعدادونه د سیکولریزم په فکر تربیه سو چې هم یې له اسلام سره جفا وکړه او هم یې له وطن سره جفا وکړه. دغسې نور فکرونه چې هغه نه د اسلام په ښه ورځي او نه د وطن، په همدغو لارو باندې ډېر ښه استعدادونه رانه ولاړو. نه تنها استعدادونه رانه ولاړو بلکې برعکس یې تاوان راته ورساو. په ورته وخت کې متقي وایي چې اوس مهال داسې ټولنه موجوده ده چې پکې یووالی شته، هیڅ ډول مخالفتونه یا مخالفې ډلې نشته او وضعیت د ثبات په لور روان دی. داسې یو هیواد او ټولنه رانصیب کړې په ټول افغانستان کې یو مخالف حرکت نشته. په ټول افغانستان کې به تاسې نه اورېدلي چې په فلانۍ ولسوالۍ په فلاني ولایت کې مخالفین دي یا مرکز لري یا یو سیمه نیولې یا په پوسته حمله کړې یا په قومندانۍ کړې. دا شی نشته. خو الحمدلله په مجموع کې د هیواد ټول قومونه، ټولې سیمې، ټول خلک دا یو بل ته لاسونه ورکړي دي. دا یو ډېر ښه فرصت ده. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي که یو هیواد له کورنیو ستونزو او بهرنیو فشارونو نه خلاص شي نو کولی شي د نړۍ له هیوادونو سره په برابره ډول سیالي او پرمختګ وکړي.